د ژمن تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مه شئ، د اختر شپې او ورځې دي. موږ هم بېلابېل پروګرامونه تیار کړي دي. رشید زموږ سره شته دی په کمره کې. دغه سټوډیو تاسو ګورئ چې دلته به اوس بېلابېل پروګرامونه ترسره کېږي. د خوست هغه شخصیتونه چې ډېر نوموتي دي، ډېر د علم په ګڼه سمبال دي او دوی خپل زیار ایستلی دی، هغه موږ دلته میلمه کړي دي. په دغه پروګرام کې موږ بېلابېل نور ګیمونه هم لرو، پروګرامونه هم لرو. تاسو زموږ سره پاتې شئ، دغه پروګرام تر اخره پورې زموږ سره وګورئ. د اختر په شپو ورځو کې ژمن تلویزیون ډېر پروګرامونه نور هم برابر کړي. د ژمن تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او ښه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ او دغه کوچنۍ ورځ د کوچني اختر شپې ورځې مو په خوښۍ تېرېږي. لکه څرنګه چې ژمن تلویزیون په نورو برخو کې هم بېلابېل پروګرامونه جوړ کړي دي. هڅه مو کړې ده چې هغه رسنیز مسؤلیت چې موږ یې لرو د ولس لپاره په هغې کې کار وکړو. له دې له جملې موږ په دې برخه کې د هرې برخې ته چې په خوست کې دي هغې ته مو ارزښت ورکړی دی، په هغې مو پروګرامونه جوړ کړي دي. خو یو شی باید هیر نه کړو چې په خوست کې ډېر درانده درانده کدرونه اوسېږي، شخصیتونه دي. په اختر کې د هغې سره د دوی په ژوند، د دوی په فن موږ تاسو خبرې وکړو. که څه هم زموږ ستاسو په وطن کې جګړې او بمونه، غمونه دا ډېر دي، خو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو دغه وړې وړې خوشحالۍ په خپله سره ولمنځو، په خپله له دغو خوشحالیو خوند واخلو. نو د زه یادونه به هم وکړم، تاسو ګورئ چې موږ دغه د سوپ چې کوم په خوست کې تر ټولو مشهور دی او ډېر زیات مینوال لري، هغه مو هم د زه ته راوستی دی. هغې سره هم یو څو خبرې ولرو بیا چې دغه سوپ په کوم ډول پخوي. او دغه پروګرام موږ د والي صاحب په کور کې تیار کړی دی. د ده نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته دلته دغه وخت راکړلو، ځای راکړلو. نورې خبرې به هم لرو خو خبرې به رالنډې کم. په دغې پروګرام کې موږ بېلابېل پروګرامونه لرو، ځینې ډلۍ دي. په دې هڅه مې کړې ده چې هغه خلک باید وسته یو چې دوی کار کړی دی، دوی زیار ایستلی دی، ټول کال مصروفیتونه لري. یو څو شېبې دلته راشي په خپرونه کې زموږ سره خبرې وکړي. خبره به اوس داسې کړو چې استاد هنګر چې په خوست کې د ورزش په برخه کې تقریبا د 40 کاله کېږي چې ډېر زیات کار یې کړی دی، په زرهاوو شاګردان یې روزلي دي. هغه د خوست نوم یې د افغانستان په سطحه ځلولی دی. د استاد هنګر نه بلنه ورکول کېږي چې راشي دلته، موږ یو څو خبرې ورسره لرو او د ده سره کوم شاګردان چې دي هغه به هم تاسو ته یو تمثیل وړاندې کړي، هغه دې هم ورسره راشي. استاد راځئ او د دوی ملګري دې هم راشي چې دلته د دوی سره موږ یو څو خبرې لرو د اختر. استاد ستړی مه شئ، اختر دې مبارک شه، په دې هیله چې روغ او جوړ وي. کښېنه، هغه د شاګردان دي. استاد ستړي مه شئ، اختر مبارک شه، په دې هیله چې د اختر شپې ورځې مو په خوښۍ سره تېرېږي. څنګه ده د اختر شپې ورځې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته او د تاسو د تلویزیون له لارې ټولو وطنوالو ته زه د اختر مبارکي د زړه د کومې وایم، خدای دې وکړي چې د اختر د سولې اختر شي او د دې اختر په تېرېدو سره په افغانستان کې قایمه او دایمه سوله رامنځته شي. مننه. استاد ما یادونه هم وکړه څه د اختر په مسایلو به هم غږېږو. ښه خبره دا ده چې باید هغه مسلک اړوند پوښتنې مو وکړو. څومره وخت کېږي چې دې برخه کې کار کوئ او څومره شاګردان به روزلي؟ نو دا خبره خو بار بار موږ د تاسو د میډیا او د پوښتنې دي، خیر بیا لیدونکي باید خبر شي. همداسې ده. تقریبا د موقتې ادارې په رارسېدو سره چې دلته موږ راغلي یو، په دې ورزش په برخه کې موږ فعالیت کړی دی او تر اوسه پورې کوو. نو زیات شمېر شاګردان موږ روزلي دي چې په اول وخت کې موږ د چیني بوکس ورزش مخته وړلو چې هغې سره تقریبا موږ په هغه وخت کې د 12,000 شاګردانو شاوخوا کې موږ دغه مسلک سره اشنا کړل او د وخت په تېرېدو سره چې هغه مسلک موږ ونه کړلی شولو چې په افغانستان کې هغې ته رسمیت ورکړلی شي یا ځان ته فدراسیون ورته واخلو،
نو موږ د خپل سبک ته تغییر ورکړلو او د سبک نه اشعاره کراټي ته وړولو نو اوس هم په اشعاره کراټي کې هماغه شاګردان هم تمرین کوي بعض شاګردان فارغ شول تر دې دم غړی پورې به موږ تقریبا په راجستر کې 8000 شاوخوا شاګردان وي او اوس هم فی الحال موږ لس فعال کلبونه موجودیت لري چې په بنامه د درې استادان موږ سره موجود دي دلته د یار یو بیل کلب لري ځانته نو فعالیت کوو په دې بخش کې تر څو استاد د اختر کې کوم ځایونو ته ځئ شاګردان مبارکۍ ته ورځئ یا دوی درته راځي نو طبعا دغه خو شاګردان په دې باندې پوهېږي چې کله اختر شي دوی اول په خپل کور کې د اختر مبارکیانو کې بعد له هغې نه دی استاد ته ورځي او بیا په خپلو منځو کې دی بعضې پروګرامونه سره نیولي وي جدا جدا په مختلفو ځایونو کې نو د اختر شپې ورځې د خوند ورځې دي نو د دې ورزش دغه خاصه ځانګړنه څه ده؟ اصلا کې که د ورزش په ځانګړنو وغږیږو ورزش ډېرې ځانګړنې لري یو خو دا ځانګړنه ده چې ته تقریبا د 40 کاله کېږي په هغه رقم ته یې بدلېږي نه ما په د ډېر ځایو کې یوه خبره بار بار تکرار کړې ده هغه خبره به ووایم لنډ به ټول خلک یې پوه شي زه کله ور د عالمانو سره کینم بحث کوم بیا ورته وایم چې الله تعالی پنځه بناوې د اسلام پیدا کړي دي که شپږمه بنا د اسلام نه پیدا کولی نو خلکو ته به یې امر کړی و چې تاسو ورزش وکړئ دومره مهم دی دومره مهم دی اصلا کې د ورزش په خوالي یا د ورزش په هغه ارزښتونو باندې که موږ وغږیږو هغه ډېر مسایل دي چې ډېر وخت لګېږي هغې دپاره چې موږ هغې باندې بحث وکړو خو لنډ به دومره ووایو چې هر هغه شی چې په اسلام کې منع دي په ورزش کې په هغې باندې ډېره کلکه پابندي ده او هر هغه شی چې په اسلام کې روا دي په ورزش کې په هغې باندې ډېر تمرکز شوی دی چې هغه باید وکړو د دې ترڅنګ مهم شی دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې د مواد مخدرو په ضد باندې مبارزه کوو د هغې دپاره د متعدین دپاره موږ شفاخانې جوړې کړلې په میلیاردها ډالر په هغې کې مصرفېږي لیکن ما بار بار د حکومت نه او د لوړپوړو چارواکو نه په دې بخش کې چې څوک کار کوي ما غوښتنه کړې ده چې تاسې دغه سرمایه ګذاري په د ورزشکارانو باندې وکړئ ولې ورزش ته چې هر هغه څوک راشي هغه خود به خود د نشهیي موادو نه اوړي استاد داسې شوي دي چې کوم وخت تاسو سره خفه شوي وئ د خپلو ملګرو سره د شاګردانو سره اختر خفه شوي وئ داسې کوم صحنه درته زړه کېږي نو خامخا د ورونو په منځ کې هم سوء تفاهم رامنځته سي د پلار او د زوی په منځ کې هم تفاهم منځته راځي خامخا یو وخت کې به داسې شوي وي چې موږ شاګردانو ته فیضه خبرې کړې وي یا به مې په اصطلاح هغه ساده ژبه سپک کړي به مې وي دوی ته په زړه کې ګیله درېدلې وي ما خپل داسې شوي دي چې زه خپل ماته استادان چې زه تربیه کړی وم یو وخت داسې یو قصه به درته وکړم دغه کابل ته مسابقات ته تللي وو نو په هغې وخت کې زه استاد وم خو نوی استاد وم بیا د خپل شاګردان ما بولي وو کله چې هلته ما شاګرد مسابقه وکړله هغه زما په فکر سره هغه مسابقه زما شاګرد وګټله خو لیکن په قوانینو کې زما شاګرد بایللي وه شاګرد مې د الله تعالی وبخښي شهادت د خدای قبول کې شهید شولو امید نه مې درلود بیا ما هغه د استادانو سره هلته لږه شخړه وکړه لږ شخړه مې ورسره وکړه ما ورته وویل دا د ما شاګرد وګټله بیا دوی ویډیو کړی و چې دا ویډیو ته وګورم په ویډیو چې ما وکتله بیا ما په دې تعقید وکړلو چې دغه مسابقه دې ګټلې ده دوی هغه قوانین ما ته تشریح کړل چونکې زه په قوانینو باندې نه پوهېدلم قوانینو سره نابلده وم هغه استاد ما ته وویل چې خیر دی ته به 3 کاله بعد پوه شې چې ستا شاګرد مسابقه بایللې ده او د نن ورځې خبره چې تا ما ته تیزه وکړه دې به بخښنه غواړي زه اوس څه نه درته وایم زه ورنږدې کړم په دا سر یې مې چې کړله ما ته ویل چې ورزش هر رقم ستا خوښه یا ما رقم زه در سره منمه واقعیت هماغه شی وه چې زه 3 کاله بعد 2 کاله بعد زه د قوانینو ته څو واره موږ سیمینار ته وغوښتلو کله چې سیمینارونه ما وویل زه په قوانینو باندې پوه شوم زه ورغلم هغه استاد نه مې بخښنه مې وغوښتله او لاسونه مې پرې چې کړل او اوس هم چې ورته ووایم دا مسایل شته دي یعنې دا مسایل د ورزش په برخه کې ستونزې مشکلات خوښۍ هدف دغه دی چې کله هر څه پېښېدونکي د شاګرد او د استاد ترمنځ چې کله ورې سوی تفاهم راشي هدف دلته دغه وي چې شاګرد هلته په قوانینو باندې پوه نه وي او استاد هغه کار ترې غواړي شاګرد ته هلته په زړه کې ګیله ودرکړي چې د خدای نه خو څه ده استاد ما سره ضد کوي شی کوي خو ورو ورو د شاګردان بیا پوهېږي کله چې دوی قوانینو ته پوه شي هغه ځای ته ورسېږي بیا خپله خود به خود دوی پوه شي چې هغه وخت کې ما ته استاد خپله سمه لار ښودله دا به خپل نوم وایي او د اختر مبارکي لیکدونکو سره شریک کړه بسم الله الرحمن استاد او دا ډېر ښه ترنم هم کوي بیا یو دوی لنډۍ او بالکل بسم الله الرحمن الرحیم نام یې احسان الله ارمان دی د اشعاره کراټي استاد یم او
بالحال د تحکیم طالبان پارک په مقدسي کې غلرم کلب او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. څومره وخت کېږي چې دا استازي دې پیل کړی؟ تقریبا 2 کاله شي چې زه د اشاره کراټه کې د اختر کې خو ګرځئ، مقصد دا که ورزش برخه کې دي کومو پروګرامونو ته ځئ یا څه کوئ؟ ولې نه، موږ چې کله د اختر ورځ شي یا د نوي کال ورځ شي، موږ ټول د ورزشکاران د خپل د اشاره کراټې ورزشکاران یا استادان سره غونډېږو او یو ځای ته په میلاد. ته دې خپل نوم ووایه او اختر مبارک لیدونکو سره شریک کړه. نوم مې سلیمان هنګر دی، تاسو له اشاره کراټې کلب استاد مرکزي کلب. څومره وخت کېږي تاسو چې دې برخه کې کار کوئ؟ تقریبا 10 کلونه کې. بل د خپل نوم ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې محمد ولی احمد دی، د خوست ولایت د اشاره کراټې یو تن استاد یم. په دې برخه کې څومره شاګردان تاسو لرئ؟ تقریبا د مازدیګر دوره کې 40 شاګردان او سهار دوره کې 60 شاګردان 10 شاګردان موږ سره تمرین کوي. ته هم د 10 کاله کېږي چې مو د استادۍ ورزش ته پیل کړی؟ ورزش مې 8 کاله کېږي. کوم اخترونو کې کوم ځایونو ته ځئ؟ چکر وایئ، استادانو ته ټلیفون نه کوئ، اختر مبارکۍ ته ورځئ، څه کوئ؟ خو په اختر کې موږ ټول شاګردان او استادان سره ټولېږو، یو میلاد جوړوو، یو داسې ځای ټاکو چې ساعت کې تېر شي. درنو لیدونکو، دی بیا یو استاد چې هغه خو لري چې خپل هغه اکشن ترسره کړي. که دا یو داسې 2-3 یو دقیقه ترنمه کې خوند ونه کړي کولی شي؟ ته ځه چې دا لیدونکي هم خوښ شي. په د اختر پروګرام دی چې واوري، ډېر ښه غږ لري استاد زموږ په باید ترنم کوم څه ته اجازه. هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشته سایه وا غوټۍ کې، هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشته سایه وا غوټۍ کې، پس پر لیکي هم خزان دی ویری جړه د پخا دی کې، ویری جړه د پخا دی کې، هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشته سایه وا غوټۍ کې، دا زما خاورېرې ژوند پاکستان یازمینه مینا، پاکستان یازمینه مینا، د زما خاورېرې ژوند پاکستان یازمینه مینا، پاکستان یازمینه مینا، لکه کور د چا کنډر وي په آباد آبادۍ کې، لکه کور د چا کنډر وي په آباد آبادۍ کې، هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشته سایه وا غوټۍ کې. ډېره زیاته مننه. هیله ده استاد چې دا لیدونکو هم خوند ترې اخیستی وي او ډېر بهترین غږ لري. استاد د غدي کوم اکشن اوس ترسره کوي په کوم ځای کې چې لیدونکي هم وګوري؟ د غدي دوی دغه کراټه کوم ځای کې ترسره کوي؟ هغه ځای کې دوی به هغه ځای کې یو 2 نمایشات ترسره کړي، یو به نمایشي حرکت ترسره کړي او یو به د کاتا ورته ویل کېږي، یعنې فارم چې لیدونکي په ورزشکارانو په دې باندې پوهېږي، 2-3 حرکتونه به اجرا کوي. تاسو کوم ځای ته راځئ؟ دغه ځای ته دا د په همدا ځای کې دغه د کلینې په د سر کې دلته صحیح کېږي. اول کاتا مهرباني. اوس اوی اوس کاتا کومی تا کاتا سنفان اوس هچ نه فن شی دو هک سچا هچ جو هچ نی هيا يامي اوس دا یو غشو دا یو کاتا شو. یو کاتا موت کړه کی اوس اوی اوس اوس کړه کی اوس اوس هچا نی فن موت هچا نی
Son. Heute. Janne. نفس واخلې وکړه دا اوس دریم شو استاد بس یو حرکت به بل ها یو دی وکی چې درې پوره شي درې پوره شي Son re. Os. Utkan re. Os. Gyuta. Heya. Ajme. ډیره زیاته مننه راځئ کینئ درنو لیدونکو د یو هیواد لپاره ډیرو شیانو ته اړتیا د هغه یو ورزش دی چې تاسو به خبر وئ چې زموږ او ستاسو ډیر شمېر ورزشکارانو د نړۍ په سطحه هغه هیوادونه چې د اقتصاد له پلوه په هره برخه کې لومړی مقام لري خو افغانستان هره ورځ د هغه میډیا کې راځي چې دوی په سر کې راځي امریکې ته روس ته برطانیې ته نه یوازې په خپلو هیوادونو کې په دلته په افغانستان کې بلکې په خپلو هیوادونو کې دوی ته ماته ورکړې ده او دغه هڅه د همدې استادانو ده چې د ولایتونو کې کار کوي شاګردان روزي بیا یې مرکز کابل ته لیږي او د مرکز کابل نه بیا نورو هیوادونو ته لیږي تاسو به خبر وئ چې بز محمد مبارز هوتک صاحب او دلته نورو د پریپارډ په برخه کې هغه هیوادونه چې رسېدلي دي د دوی لوبغاړي راغلل په کابل کې ماتې ورته ورکړه دا د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ویاړ دی ځکه په افغانستان کې 40 کاله کېږي چې جنګ روان دی هغو خلکو ته به معلومات کېږي چې افغانان تکړه خلک دي با استعداده خلک دي که دا خلک پاتې شي وروزل شي نو دوی زموږ نه یېره لري د استاد هم ډېره زیاته مننه استاده چې تاسو راغلی شاګردانو نه ډېره مننه موږ نوره برخې هم لرو او هغه به راځي مېلمانه لرو بېلابېل مېلمانه نو تاسو به رخصت کړو ستاسو نه ډېره زیاته مننه مخته ښه شه ښه وخت لرئ